معزز علماء کرام او د دې اجتماع حاضرین مسلمانان ورونو، نن د مدرسه مصباح العلوم د ګڼو شمېرو ماشومانو ختمونه دي. په هغې کې تاسو ته دا بچي مخامخ ناست دي، څه واړه ماشومان هلکان دي او څه واړې جینکۍ دي، او څه جینکۍ پکې د علم نه فارغې شوي دي، عالمانې جوړې شوي دي. د هغه جینکو چې د علم نه فارغ دي، د هغې د بخاري شریف ختم دی. دا ټوله خواري او محنت زمونږ د ډېر ګران قدر محترم رور جناب مولانا قاری مصباح الله صاحب حفظه الله دی. الحمدلله دا ټول رونه عالمان دي. مولانا اسجد علی صاحب حفظه الله، مولانا محمد علی صاحب حفظه الله، او مولانا مصباح الله صاحب حفظه الله، او د دې والد صاحب محترم چې هغه یو ډېر ښکلی عالم و، شیخ الحدیث حضرت مولانا سبزري خان صاحب رحمت الله علیه. ستاسو په دې علاقه په دې دغه کې دا څه ورته وایي تخت آباد کې او په مضمون په علاقه کې په ګڼو شمېرو مدرسو کې د احادیثو استاد و، چاته چې شیخ الحدیث وایي، او ډېر نیک او ډېر مخلص انسان. زه وایم دا د هغه دعاګانې دي او د هغه برکت دی او د هغه علم ذوقي او علم دوستي ده چې خدای پاک د هغه د بچو نه د قرآن او د دین کار دی. الله دې د دې د والد محترم شیخ صاحب محترم و مکرم مولانا سبزري خان صاحب رحمت الله علیه د آخرت درنې خوشحالۍ نصیب کړي، او الله دې ټولو بچو ته د علم او د درس و تدریس برکات نصیب کړي، او خصوصا مولانا قاری مصباح الله صاحب چې ستاسو د علاقه کې په ډېره وړه مدرسه کې 15 مرلې مدرسه څه شی دی، دا اوس ګوره دوی له د فعال اجازت ورنکړه، حالانکې تعداد د طالباتو برابر دی چې څومره طالبات پکاري برابر دی، لیکن ځای کم دی، حال پکې جوړېدی نه شي. و چې کم از کم 10 مرلې نه چې 8 مرلې خو وي که نه. نو ستاسو ماشومانو ته ستاسو بچو ته دین ښایي او قرآن ښایي، دا د خدای فضل دی. نو الله یې د ده دا خدمت قبول کړي او دې مدرسې له دې والا الله وسعت او فراخي ورکړي. وروڼو زه درته د بخاري شریف د دې باب او د حدیث صرف ترجمه کوم. هغه طالبانو ته چې مونږ کومې ګرانې خبرې کوو درته نه کوم، ځکه په هغې خو تاسو سره پوهېږئ نه، هسې وخت به ضایع شي. او زنانه پې عامې نه پوهېږي، زنانه خو خیر لګیا دي پنګه یا پینګو پنګه، خو چې تر څو ورته روجې نه ښودی شوې دا غلي کېږي نه. ما یو ځل زمونږ رشته دارانو سراب احمد حاجي صاحب خدای دې وبخي دا نو مدرسو نه ما وښیم، نو د زنانو د بخاري شریف ختم، نو لږ هم ډېر بحث مې وکړه. نو خیر بیا چې کور ته ماسخوتن رالمه، زمونږ د وړو مور وانې شحمود والده هم راغلې وه ناسته، او ما ته یې سرې ځان ستړی کړی ولې وایي ښځې ټولې لګیا وې یو بل سره کپ شپ لګاو. وی ډېرې چغې ورته خلکو ووالې چې چپ شوې چپ پچوې، وی بیا به لګیا شوې. نو ما ته یې ویل چې ښځو ته کله هم تقریر کې ځان مه ستړی کوه، صرف دوا ورته کوه، ځکه چې دوی چپ کېږي نه. دا دې مثال دا هغه مارغانو دی چې مازدیګر په یو بڼ کې راغونډې شي او ټولې چینګه چونګه چنګه چونګه او چنګه هغه شی ته جوړه. د ښځو دا عادت دی، د خدای شان دی. دا خو لا ورته مولانا صاحب وایي زنانو ته وایي د خدای پاک د احادیثو د پیغمبر او تلاوت کېږي چپ شی. مې که دا بخاري دی ولا په میز کېښوده په هغې کې هم نه چپ کېږي. دا چا خپل فطرت دی، د ښځو فطرت دا دی. سړی که سلم یو ځای شي یو به خبرې کوي ټول به ورته غوږ ږدي، داسې ده که نه؟ په دې غم ښادو کې او ښځه چې لسم یو ځای شي هره یوه لګیا یي
دا ار یوې نه ابو علي ابن سینا جوړې او ار یوه لګی خپل تقریر کوي. نو ګوره دا حدیث او د باب ترجمه به درته وکړم. ښه خبره ده زنانو له راتلل د پردې په لحاظ په داسې مجالسو کې بهتره ده دین زده کړي، شریعت واوري او خوشحاله شي په خپلو ماشومانو باندې او په خپلو جینکو په خپلو لوڼو خوشحاله شي، هغوی سره کیني. دا ډېره ښه خبره. روجې پکې لا بیا دې وخورئ. مقصود اصلي دغه دی. خدا شکر دی خیال پې ساتئ چې په جیبونو کې او په لوپټو کې د نه یو نه شي. شاپرې به یې راوړي ما ته پته. نو صرف د دې بخاري شریف د دې باب او د حدیث ترجمه درته کوم او یو څو ضروري خبرې احترام اصلاحي کوم چې تاسو پوه شئ. دا کتاب امام بخاري رحمت الله علیه لیکلی ځکه دې کتاب ته بخاري شریف وایي. امام بخاري رحمت الله علیه ډېر لوی سړی تېر شوی دی، لږ نه. دې کتاب له خدای هغه قبولیت ورکړی دی چې په مخ د ځمکه دونه قبولیت ته بل کتاب نشته څومره چې خدای پاک ته د دې کتاب له ورکړی. هره مدرسه کې چې ختمي نو بخاري شریف، چې اخیري دوره نو بخاري شریف. هندوستان، بنگلادیش، پاکستان، افغانستان، غیر چاپیر دا ملکونه چې مدرسه خلاصیږي دا به ختموي. او زما وروڼو چې ترڅو یې دا نه ختم کړی نو موږ ورته عالم نه وایو، هغه جینۍ ته عالمه نه وایو، نه وله پټکې په سره ونه سند ورکو. او چې دا کتاب ختم کړي نو ملا صاحب ورته وایي، عالم ورته وایي. او جینۍ له څادر ورکو، سند ورکو، عالمه ورته وایي. د حدیثو خو ډېر کتابونه دي. دې له خدای دا دومره لوی برکت ولې ورکړی دی؟ نو سره طالبانو خبرې دی هغه درته نه کوم. دا عوامو یو دوه ټکي درته وایم. یو دا چې دا ملا صاحب ډېر مخلص و ځکه اخلاص ډېر زیات. دویم دې ملا صاحب سره د خپلې مور دعاګانې وي. زه د اخري ټکي له راځم، د مور دعاګانې. دې لا ماشوم بچی و چې په سترګو ړوند شوی و نو مور به یې الله ته ژړل، ویه خدایه چې کوم مې قابل بچی دی نو په سترګو ړوند شو نو دې به علم څنګه زده کوي. نو یو ځل کوده و حافظ ابن حجر وایي بکت وابتهلت الی الله، ډېرې وژړل او الله ته ډېره زاري وکړه ډېره. نو چې وده شو نو رأت فی المنام ابراهیم علیه السلام، په خوب کې ابراهیم علیه السلام ولید او ته یې ولې ژاړئ؟ وایي چې کوم مې قابل بچی دی او مانیت کړی و چې د حضور پاک د حدیثو علم به پې کوم نو په سترګو ړوند دی. هغه وله زیری ورکوي مبارک شه زیری خدای جوړ کړی دی. نو چې دی راپاڅو نو خدای پاک په سترګو جوړ کړی ور ړومبی څه د مور دعا ده. مور خدای نه څه نه غوښته چې خدای د حدیثو علم پې کوم، دې ته مور وایي. تاسو ته هم زه دا ترغیب در کوم چې خپلو لوڼو باندې علم وکړئ، عالمانې کې. په خدای چې یوه ښځه ښي که نه په کور کې یوه ښځه ټول کور به جنتي. چې ښځه دینداره وي بس د دې نه غټ جنت بل نشته. او که ښځه په کور کې یوه بېدینه شوه یوه داسې ده لکه چې د پیو په بالټي کې یو قاشوغه متیازې واچوي ټول پلید شي. یو ښځه چې بربنډه کړه ټولې بربنډې دي، یو چې بېدینه وه ټوله بېدینه ده. زه اکثر خپلو طالبانو ته ویم نیکه ښځه جنت دی او بدعمله ښځه دا په دنیا کې دوزخ دی. دقه مثال دی. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نه چې پیرانو پیر صاحب جوړ شوی دی، قسم دی د مور د برکت. عبدالله ابن مبارک نه امیر المؤمنین فی الحدیث د حدیثو بادشاہ جوړ شوی دی د مور د برکت. امام احمد ابن حنبل شپږ یا لس لکه روایات موقوف مرفوع یعنی حدیث دا دته یادو. دا قسم دی د مور د برکته. د دوو کالو چې پلار یې مړ و یتیم و خواري ورسره مور کړی. امام بخاري ته مور دعاګانې کړې. ځکه خو موږ تاسو ته وایو چې
چې مهرباني وکړئ دا خپلې لوڼه خپلې خویندې په مدرسه کې داخله کړئ چې دې دین زده کړي دې قرآن زده کړي او دې شریعت زده کړي دا نیکه شي بیا مور بورته ځان سره د بیت الله حج ده یو د امام بخاري یو د ده بل ورور د هغه نوم احمد و د ده محمد د هغه احمد چې کله د حج نه فارغ شو نو یو طرف ته مور د بیت الله ته بلکل مخامخ په حرم پاک کې یو خوا دی او بل خوا بل ورور دی احمد نو مور یې خدای ته ډېر وژړل یا خدای دا خپل بچی دی او دی د بیت الله په خوا کې تا ته سپاره او ډېره زیاته یې مور دړمنه وه ځکه چې بچی پرېږدي په مکه کې او دا به واپس ازبکستان ته ځي په زرګونو میله مزل دی نه ریل شته نه ګاډی شته نه فلین کوچ شته نه موټر شته نه موبایل شته نه د خطو کتابت څه خاص انتظام شته او مور ورته وایي چې بچې په دې خو به کلونه لګي چې ته دا علم زده کړې چې ته به بیا راشې بچې دا ښکلې مخ به دې ووینم او که نه کلونه به لګي او یریږم در باندې بچې چې ته څوک دې راله ګډوډ نه کړي ماشومان به خلکو تختول او په بازار کې به یې خرڅول اگر چې دې ماشوم نو لوی و په خپل کلي کې علم شروع کړی و حدیث ورته په زرګه اوس هم یاد و دغه وخت کې خو بیا هم کشر خو وکړ چېرته نشیانو سره او چېرته جوارګرو سره لوفرانو سره یو ځای نه چې پته نه لګي خدایه نو مور یې ډېر وژړل لږ نه داسې په سلګو یې د بیت الله په مخ کې وژړل او الله ته وایي افوض روح الیک یا الله دا بچی د تا ته سپارم فاحفظه بما تحفظ به عبادک الصالحین یا الله زما د دې بچي داسې حفاظت وکړه لکه د نیکانو بندګانو چې ته حفاظت کې په جړا کې ته مور رخصت شوه او دې غریب په بیت الله او دې و دې مور فکر مه کوه الله به زما حفاظت کوي بس دعا راپسې نن خو سهار چې بچي مدرسې ته ځي مور ورته وي صبر وکړه یخني ده منزله چې دې وي یخني ده بچې کور وکړه روجي پې اوړي او مور ورته وي نه خیر دی بچې ته لا ماشوم یې په تارونه اوړي ناجوړه بشي او دې ته مور وایي بچې څوک او بیا د امام بخاري په شان بچې قابل هوښیار بیت الله په خوا کې د حدیثو د علم دپاره پرېښود دې ته مور وایي اوس به هغه مور په جنت کې خدای په کم مقام کې چې د امام بخاري غوندې بچې خدای ورکړی چې دا یې تر اوسه پورې د هغه کتاب لوستلی کېږي په یو مدرسه کې نه په زرګونو مدرسو کې او د ده نوم اخیستی کېږي پلار به یې څومره د لوی مقام خاوند دی مور به یې څومره د لوی مقام خاوند دی چې زوی له خدای داسې منغلره زوی وله خدای ورکړ د دې حال چې کوم مشر دی او د چا د دې مالک دی آصف صاحب نوم دی آصف خان صاحب اوس یې ماته ووایي چې زه په دلته کې ګندګیري نه پرېږدم په دې حال کې په ودونو او علماو سره خصوصي بس زما را چې څونه کېږي نو زه کوم ما وی آصف خان صاحب ډېر هوښیار دی ډېر هوښیار دی دا سادهتوب نه دی هوښیارتوب انسان خو د دنیا نه روان دی چې د ده پیسه د ده ځمکه د ده خاوره د ده پیسه په قرآنو لګي او د پیغمبر په حدیثو لګي د دې نه لوی نعمت بل کم دی قسم په خدای د هوښیارتوب دا سادهتوب نه موږ دې ته ساده و د هوښیار انسان دا پوه انسان دی ما ورته شکر نو باسې ستا په دې ځمکه کې د الله د قرآن تلاوت شو د پیغمبر نعتونه پکې وویلی شو د بخاري ختم به پکې وشي نیکان خلک راغلی پکې به ناسته وکړي آصف خان صاحب دا خو ستا لپاره ډېره لویه خوشحالي ده دا خو خدای ستا په زړه کې الله اچولی دي نیکه ښځه بس نیکه مور ذهن کې یې واچوئ ټول خپلې لوڼه نیکانې کې دا جنت شو جنت دا چې په پلار د کور ته لا واده شوي مني نو دا با پرده وی او چې دا کله واده شو دی له خدای بچي ورکړل نو بچي به ملغلرې حافظان عارفان ما ته یو څو مخته موده مخکې یو زنانه ټیلیفون ما ته یې مونیزه ستا لپاره دا ټیلیفون وم چې ته خوشحاله شي وایي زما لوڼه وې انډین دې وې ازادې وې ډېرې زیاتې ازادې
نیمه جامع بے چولی نیمه دا چه کٹ لستونه والا لستونه بدل تخکارو ساخی بخکارو تنگی تروچه ٹیٹ جامع لاندے پنڈے او دا بات یعنی بس نیمه بربنڈے لغرے مازیگر بوته په مارکیټ ته او ځان له شاپینګ کوه او ماښام ماسخوتن به رالي لوپټه به یې نه وه پوټې لوپټه به وه یو تخه دلته به یې واچول او شاته به یې واچول سټ او مرۍ سره صبح کاڼې ما به ورته ویل څه کوئ روزانه شاپینګونه کوئ ځان له جامې ستاسو روزانه به جامې راوړئ وایي ته پرېږده دا خبرې یو ځل چې څوک جوړه واچي دوباره به نه اچئ میں پردہ کوئے دا خدای نو یری گی وی تر زړې زمانه خبرې کې او چې د مېرین او د بکلو نه به زمونږ څوک زنانه راغلې او بورقه به یې یا به یې پړونې دی به پورې نخرې کولې خندل به یې دا زړې زمانې ښځې ته به ځان یې د خولو جب جوب کړی دنیا چته لاړو دوی څه کوي بالکل بربنډې مینت به مې کو نه سمېدې ازادې به ګرځېدې سکول او کالج او ازادې به ګرځېدې نه منځ هېڅ منځ نه نه نفل نه ذکر بېدیني وړه کړه په کور کې ده وی ډېره خفه وم خدای ته به مې ژړل جینکو ته به مې نصیحت کو ما ته به یې وایي چې بس دا ته یو ډېری اوس خلک کم خوانه راغلل تاسو په زړو قصو پسې ګرځئ بې پردې به ګرځېدې و یو ځل زما چې په ټولو کې کشره لور وه وی راله یو سهیلۍ یو ملګرې سره تلې وه نو هغې ورته تقریر اورولې و ما ته یې ویل ستا تقریر یې ورته اورولې دا خبرې ما ته زما لپاره وی چې ته خوشحاله وی ستا تقریر یې ورته اورولې وی چې د پردې خبرې وی چې دا لور مې راغی ما ته وی چې مورې زه خو ډېره یېرېږم مړه نه شمه دغسې یو مولي صاحب و او پلانکې ملګرې راته د هغې تقریر واورو یاره دا موږ خو ډېره ګناه کوو او دا خو الله خفه دی او ناجوړه نه شو خدای مرو نه نیسي هغې کې ما لږې د پردې سختې خبرې کړې هغه بیان او دا به موږ خدای له څه جواب ورکړو ټول عمر به موږ بربنډې ګرځو د بربنډې ښځې او د خرې په منځ کې فرق څه دی د بربنډې ښځې او د غوا په منځ کې څه فرق ښځې عزت خو جامه ده د ښځې عزت خو پړونی دی قیمتي شی خلک محفوظ ساتي ګورئ چې بې قیمتې اوسپنه په دې میدان په دې بارانونو هم ټکېږي نور یې وایي او چې هیره ده او سره زر دی نو خلک یې په مالوچ او په ډبي کې او په بکس کې محفوظ ساتي ښځه خو هیره ده دا خو ملغلره ده دا خو یاقوت دی دا خو ښکلې غمې دی دا به بربنډه نه ساتي دا به محفوظ پټه به ساتي کیله چې په پوستکي کې بند دی نو محفوظه یو چې د پوستکي نه دې لرې کړه نو مچان پرې وبنګېږي نو لږ سات بس ښه شي ما دا بیان کړی نو هغه جینۍ باندې بس اثر وکړه وی دقسې بیان مې واورېد مورې وی زه خو رپېږم خدای مې رونه نیسي خدای را باندې غضب نازل نه کړي دا مونږ په کوم طرف اقا یوه لور مې په هغه بیان ما ته ویل ستا په بیان خدای سمه کړه یوه لور برقه پړونې راواغېستل او لړه مدرسه کې داخله شوه ما ته وی مولوي صاحب نن زما ټولې لوړه په برقو کې او په پړونو کې ګرځي ښکلې سادرګو کې ګرځي منځونه شروع شو روجې په کور کې شروع شوې ذکرونه شروع شو په کور کې پیسه هم بچت شوه روزانه به شاپینګ پسې تلې مارکیټ اوس ورته زه وایم چې یو جوړه جامې دله وایي نه 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 د اسراف دی زموږ جامې ډېرې مور خوشحاله مور پلار خو په دې خوشحالېږي حیا او پرده د ښځې دپاره زیور دی ښځه کالی دی نیکه ښځه دقې ته وایه چې ښځه نیکه وي بچي به یې نیکاني او دینداره به او چې ښځه بدعمله وي پودړی مونځ نه کوي روجې نه نیسي او دس نه کوي او ښه په کور کې ګرځي ښه ګنده نو د دغې ښځې بچي به کوم ځای نه نیکان شي او لوڼه به یې د کوم ځای نه نیکانه شي نو د امام بخاري رحمت الله علیه چې دا دومره لویه رتبه خدای پاک ورکړه او لویه مرتبه وله خدای پاک ورکړه دومره لویه مرتبه چې کله وفات کېده نو خوا کې نږدې کلي کې یو سړي خوب ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري وایي ما ورمنډه کړې چې حضرت څه کوې وایي د امام بخاري استقبال له راغلی یم وایي چې راویښ شوم چې څه چل خو دی په اس مې خپه واړو له خرتنګ ته لاړم مونږ سره خوا کې کلي امام بخاري پکې دیره
وی چې هلته ورسېدم د ژړا چغې مې واورېدې ما وی څه چل دی وی لږ ساعت مخکې امام بخاري وفات شو نو هغه مولا ته خدای جوړ کړو چې د مرګ په وخت کې د روح استقبال محمد مصطفی کوي صلی الله علیه وسلم او د قبر نه به خوشبویت دی خلکو به خاورې د خوشبو دپاره تختولې شاګردانو به بیا خیور اچولې خلکو به بیا تختولې اخره کې شاګردانو په قبر لرګي کېښودل او الله ته یې سوال وکړو چې یا خدایه ته راته برکتونه ښکاره کړې او موږ په هغه مخته یو هر وخت یې په قبر د پاسه خاورې اچو بیا خوشبو بنده شو زما ورونو تاسو ته هم دا درخواست یو مهرباني وکړئ دا خپلې لوڼه او خپل بچي دا مدرسو ته یو یو کس په جنکۍ په غونډې ولېږئ مدرسو ته چې حیا وپېژني پرده وپېژني دین وپېژني اخلاق وپېژني چې سبا واده شي چې د سخر خواښې قدر کوي د هغوی حق وپېژني د خاوند وپېژني این دروړیانو سره به سنګ ژوند تېرو لیورونو سره به سنګ ژوند تېرو پرده وپېژني دا ګوره ډېر ضرور دی او هلکانو کې یو یو بچی علم لراولېږي قرآن خو ټول وایه تلاوت کوي او بچي راولېږي قرآن شریف لا چې د قرآن علم وکړي د پیغمبر د حدیثو علم وکړي اوس د دې باب او د حدیث مختصره ترجمه درته وکړو زموږ دا عقیده ده زموږ چې موږ څومره نیکۍ کوو څومره ګناهونه کوو دا ټول الله سره جمع کیږي او د قیامت پر ورځ به الله پاک په یو تله کې تلي اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه که د چا نیکۍ درنې وي د جنت خوشحاله ژوند دی دی واما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه او که د چا ګناهونه درانه شو نو دوزخ ته به ځي نو یو ډله تیله شوې د معتزله په نوم هغې وی نه نیکۍ او بدۍ تللی کېږي نه وی وزن په هغه شي کې کېږي چې یو شی یو ماده لري یو وجود لري نیکۍ او بدۍ خو څه وجود نه لري او نه څه ماده لري دا به څنګه تللی کېږي زه ستاسو د پوهې دپاره اسانې خبرې کوم طالبانو ته موږ دلته ګرانې خبرې هم کوو پکې موږ وایو چې نه چې دا څومره څیزونه دي نیکۍ او بدۍ دلته یې شکلونه نشته او د قیامت په ورځ به لري خپل شکلونه لکه زه به یو مثال درکړم حضور پاک فرمایي بین نائم ویودوم اوتیتو بقدح من لبن یو کاسه د پیو چا راکړه فشربت منه ما تسکل واتیتو فضل عمر بن الخطاب او چې کوم زیاتی شو د عمر له مې ورکړ بما اولته یا رسول الله وی تعبیر دی ورسول استا وی العلم یا العلم اولته العلم العلم اوس علم نه پستر ګخکاری نه پشاپر کې اچول شي ډېرې مادي شعر لیکن په خوب کې د پیو مثال دی دقه رنګې زموږ دا ټولې نیکۍ به د خپل شکلونه لري د نیکو شکل به ښکلي وي او خوشبویي به تېزي او د ګناهونو شکل به سخا وي او بدبویي به تېزي د نیکو خاصیت دا ده چې دا به یخ وي د کله واورئ چې ګوتې یوسې وله هلته نیکوله نو لاس به دې یخی او د ګناه شکل به ګرم وي ګرم چې ګوتې یوسې لاس به دې سوځی دې شکلونه دي دا به په تله کې واچئ نو تلي به امام بخاري په دغه ډله رد کوي او فرمایي وندعو الموازین القسط لیوم القیامه چې قیامت پر ورځ به انصاف والا تلې مونږ هغه ولګوو اوس ډېره کې راځي چې دا تله به کوم ځای پرته وي دا به پل صراط ته بلکل مخامخ دا موږ پښتانه ورته پل وایو هغې ته مخامخ به لګېدلې نګراني به رب العالمین کوي وزن به پې جبریل علیه السلام کوي ملک الموت او د هغه ملګري به ولاړې کرام الکاتبین فرشتې به ولاړې وي او د کوم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به ولاړې او آدم علیه السلام به ټولو بچو ته ولاړې رپېږي ځکه څه بچي دوزخ ته روان دی او څه جنت ته او دا تله څومره ده نو حضرت داود علیه السلام یو ځل د الله نه تپوس وکړو وی الله دا تله راته وخوره نو چې ویې خوله بېهوشه پرېوه
وی الله دا خو دومره غټه ده که دا اوه اسمانونه اوه ځمکې په یو چابړي کې واچو په یو فوټې ګوټ کې به ځای شي پروردګاره دا به زمونږ په نیکو سینګړه کېږي الله فرمایل ای داوده چې زه غواړم په یو کجورې مړه کولی شم چې په عمل کې اخلاص وي هغې له خدای وزن زیاتی د سونې مثال او کوم عمل کې چې اخلاص وي د مالوچو د ډمبر مثال دی امام بخاری وندعو المغازین القسط لیوم القیامه په دې به څه کېږي عمل د بنو آدم او قولهم د هغې خبرې به وزن کېږي او بیا راځي او خپل دلته قسط راغی نو د خپل طریقه د شرح الغریب بالغریب د قسط معنا کوي وی القسطاس العدل بالرومیه قرآن شریف په سورت بني اسرائیل کې راځي وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیر واحسن تأویلا نو قسطاس عدل ته وایي نو قسط عدل او انصاف ته وایي بیا يقال القسط مصدر المقسط مصدرنا بماخذ خلو أصل ماخذ أو مقسط عادل دوي إذن الله يحب المقسطين أو قاسط عالم دوي أما ظالم دوي أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا إمام بخاري أستاذ أحمد بن إشكاب دي دا أستاذ محمد بن فضيل دي دا أستاذ عمار بن قعقاع دي دا أستاذ أبو زرعة دي دا أستاذ ابو هريره دے دا استاد محمد مصطفی دے صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک فرمائی کلمتان دو خبری حبیبتان الى الرحمن رحمان تا خوخی دی مہربان رب تا خوخی دی اگه ذات چې ډېر مهربانه دی هغه ته ډېرې خوښې دي نو چې خبرې م دوی ډېرې نه او الله ته خوښې مې نو بیا به مونږ وایو که به نه وایو او الله ته ولې خوښې دي ځکه د خدای ټول صفتونه پکې بند پراته دي زما چې څوک صفت کوي زه خوشحالېږم نو چې د الله صفت کې الله به نه خوشحالېږي او بیا وی خفیفتان علی اللسان وجب آسان دی جب پہ نستنے کی او ثقیلتان فی المیزان پتلک درنی دی نرون تاسو تمیم چی خبرم کوئی ریری نی فجب مسانی دی پہ نستنے کی اللہ پہ خوشحالی گی او طلب پہ ڈکی گی روائے بکنوائے ٹول بوان ادو خبری کم دی یو دی سبحان اللہ و بحمده بل دی سبحان اللہ العظیم خلاصہ بیرتا ہوئے مانا لازمی مانا لغویہ دغنکو سبحان اللہ سمانا اللہ دہر عیب نپاک دی پا اللہ کے عیب نشتا و بحمده یہ سمرخ کلی صفتون دی طول اللہ لثابت دی جاوی سبحان اللہ اللہ دہر عیب نپاک دی العظیم اللہ دیر لوی دی زمون عقل غتا نرسی اللہ پا صفاتو پہ اعتماد او دکارونو دمرا لوی دی چه دا خدای دا صفت پشان دا بنده نشکے دی او اللہ چه کمکار کی بنده دا نشکول نرونو دا بطول وائے خان حضرت ابو حریرہ فرمائی وی حضور پاک فرمائی کہ چا سل کرتا ہوئی نو محیط ذنوب ہو گناہونا بے خدای ختم کی اگر کر دریاب دا زاگو مراولی نی نو سل کرتا بسو کوئی لا سچت کے انشاءاللہ و سروائے سل کرتا بطول وائے مزدہ میرا دے باب مختصر ترجمہ او دا حدیث مختصر ترجمہ فرمائی اللہ دے دا محترم نور جناب مولانا مصباح اللہ سے پا عمر علم کی برکت پیدا کی دیر اخواری کئی تاسو با یو سو کارونا کوئے یو با دا علماء سلمینہ کوئے ذکر دا عالمان ستاسو دا بچو تربیت کئی قرآن سنت بخائی بل بد سر خصوصی محبت کوئے دا مدرسے سر امداد بکوئے مدرسی خواست نہیں چلے گی لیکن سنگی محترم رول آصف خان سے نند سر دا تعاونو کو دا زیو تا محیان کو او تعاونی و سرو کو ندی بولا خدای بدل پا دنیا و خیرت کی ورکیر شا او مور دا آصف خان سے وفات شوی دے و میاش مخ کی مونگل دا اللہ نسوال کو چے لے مغفرت نصیب کی او لے دا خیرت خوشحالے نصیبی کی او دل خدای صبر ورگی دا ترنگی رونو مدرسی سر بخا مخا تعاون بکوے ما تا دیوی چی دا بجلے پا بل کی خدای چے 16 روپے پہ کور دی پا غریب بان نو دے استاسو دا بچو تا قرآن خی او کدی پچاندو پسی اگردے دا خدا اللہ دا دین خدمت دے دا قرآن نو تاسو بم دا سر تعاون کوئے خواہ تو پنارا با کوئے او دا سر نا
دا خو زما خوله خطا شوه دې مدرسې سره مدرسه خو د خدای ده د الله دین د قرآن په او حدیث پکې ښودلی کېږي زما په دې څو خبرو به اکتفا وکړم ځکه چې وخت هم کم دی الله ډېر خوشحاله الله ډېر برکات نصیب کا او الله په بچو کې او په نوسو کې عالمان پیدا کا او حافظان او الله د دواړو جهانو خوشحالي نصیب کا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین په جمع ټول یو ځل درود شریف ووایه